په خوست ولایت کې د امام محمد بن الحسن الشیبانی مرکزی دارالیتام د چې د سلورنیمو میاشتنیو ازموینو د پایلو اعلان په مراسمو کې د خوست والی په شمول د یو شمېر نورو ریاستونو رئیسانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. خوست والی ښاغلی عبدالقیوم روحانی وویل هر انسان باید لومړی دینی علم ترلاسه کړي او له هغې وروسته بیا د اسلام او هیواد پرمختګ او بقا په خاطر نورې عصري زده کړې او همدارنګه کسبونه هم زده کړي. همدارنګه ښاغلي روحاني زده کړیالانو ته وویل چې هیواد ته د اسلامي نظام راتګ ستاسو د پلرونو او مشرانو د سر په بیه راغلی او دا نظام به ستاسو په روزنه او سالمه پالنه کې هم ځانګړې پاملرنه کوي. تاسو د شفقت مستحق یاست، بالکل 100% ستاسو وحافظ د شفقت مستحق هیڅوک هم نشته. یوازینی چې د شفقت مستحق دی هغه تاسو یاست. ستاسو د پلرو تر شا تاسو پاتې سوي یاست. زموږ او ستاسو د نظام رهبریت ستاسو تعداد هم لیکلی او ستاسو د پلرو د شهیدانو تعداد یې هم لیکلی. دا د دې لپاره چې دا تعداد معلوم وي تر څو چې بیا د خپل وس مطابق ستاسو سره هغه همکاري وکړي چې تاسو یې مستحق یاست. د یاد دارالیتام مسؤلین وایي دا پر موږ او هر مشر لازمه ده چې یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو تر څو آینده کې هم دوی د دې زده کړو له لارې د اسلام او هیواد د آبادۍ ضامن وګرځي او زیاتولی چې کوښښ کوي تر څو دوی ته لا نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. مرتي انشاءالله دوی ښه اکمال کوي یا شب په وخت ورکوي هر شی چې کوم ضرورت وي. ریاست ته د جهادي مدارسو دارالعلومونو عمومي ریاست کندهار کې دی هم سره مکمل کومک کوي انشاءالله. ډېر مشکلات موږ ته نه دي. 15 درجې دي، 5 درجې پورې سبقونه دي، شعبه حفظ هم شته، شعبه نظره او تمهیدي کلاسونه دي، 2 تمهیدي الف تمهیدي با عصري علوم هم پکې شته دي، کمپیوټر خوش ختیم شته، حساب، ریاضي، پښتو، تعلیم الاسلام، سیرت او دا ټول ترتیب شته د موږ سره د طلب العلمانو د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه کوله چې ورته د زده کړو، اوسېدو او داسې نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. ترڅنګ یې ډاډ ورکوي کوښښ به کوي چې د زده کړو له لارې اسلام او هیواد ته خدمت ترسره کړي. ډېر ښه استادان دي، ډېر ښه صلاحیتونه لري او موږ ته ډېره ښه زده کړه راکوي، دیني زده کړه او د دې ترڅنګ عصري زده کړه هم موږ ترتیب لرو او ډېر د پابندۍ ماحول ده او دا ماحول ډېر صفا ماحول ده. اسلامي امارت څخه هم موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې له موږ سره ډېر تکلیف کوي. اول امیر المؤمنین دویم خلیفه سراج الدین حقانی او دغسې نور مسیران هم له موږ سره ډېر تکلیف کوي. موږ الحمدلله د لیست کوم استادان دي هغه هم له موږ سره ډېر تکلیف کوي او زموږ سبقان ډېر په مخ باندې روان دي او موږ په وخت سره دا اراده ده چې کله موږ له دې مدرسې څخه انشاءالله فارغ سو او په وخت سره عالمان سو موږ به انشاءالله ټول هیوادوالو ته ډېر خدمت رسوو تر څو چې په وس پرې موږ به هغه کارونه دلته موږ ته هر قسمه ژبې هم ښودل کېږي، عربي هم، اردو، فارسي، هر قسمه ژبې، کمپیوټر هم راته شروع کړی. د یادولو وړ ده چې د خوست امام محمد بن الحسن الشیبانی مرکزی دارالیتام مسؤلین په وینا په دغه دارالیتام کې د 14 ولایتونو څخه 919 طلب العلمان په زده کړو بوخت دي چې د 23 استادانو له لوري زده کړې ورکول کېږي. مشر وی که کشر الله ته هدایت ورته وکړي.